ته یو دا صحیح ځای پوهېږه ګورې زه په دې سعودي عرب کې هم په ښه زره لګم او په پاکستان کې هم په ښه زره نر دی نر ګورې واوره په خپله ډېره کې زه چاته څه نه یم ګوره ډېرې نه بهر د سړي په ښه زره نر دی نر زما دې ګون ته کتل دې ګون ته دې ته کتل صحیح وي زما په ډېره باندې خلک راته نه کوي جګړه سره ورسته خو ټول کلي په ډېره کې په ډېره کې څوک چاته څه نه وایي او په دې ځای کې نه دی په دې ځای کې ملګرو اخیر کار ارشد خان او سید ولی شاه هغه یو بل لورله د پوره تفصیل تاسو سره شیر کوم په دې کې څو گزارۍ هم شوې دي په ارشد خان پکې لږ لاس هم زخمی شوی دی او چل څه شوی دی یعنی دا جګړه اخیر هغه په څه باندې راله چې دا یو بل مخې لورله د قیسې نه خو به تاسو هغه ټول خبر یې چې کم د ثناګل او دین علاوه نور د دې حکومت ترمنځ چې کم معاملات روانو د سعودي عرب په ښارونو کې لکه په یو بل پسې خبرې کول او کنځل کول او رد بد ویل نو بیا دا چل شوی دی د سید ولی شاه په دې دیره کې څه کسان دي او د ارشد خان ملګري دي نو هغه کسانو د ارشد خان له دعوت ورکړی دی چې ته راشه زمونږ دیرې ته ولګه یا روټۍ او یا نور څه ګپ شپ څه دپاره به یې ورته ویلي دا راغلی نو په دغه ټیم کې چې کم دی هغه سید ولی شاه نشته نو چې کله سید ولی شاه راغلی دی او د کتلی دي چې ارشد خان هغه د دیو په دیره کې ناست دی نو دی پې چې کم دی سمدستي د کنځل او رد بد ورله په غاړه ورغلی دی نو هغه پې هم څه ګزارۍ کړلي او ده پې هم څه ګزارۍ کړلي بیا چې لکه تاسو دا په ویډیو وکته نو بیا ورته د کم سید ولی شاه چې دی دا ورته کنځل کوي او ارشد خان چې کم دی هغه په خپله لار باندې روان دی هغه پسې واپس نه دی راګرځېدلی خو یو بل چې کم دی هغه وهلی دي زیات تر کم کسان چې دي هغه دا هم وایي چې د دې اپایار خطره پکې هم ده ځکه چې ارشد خان وایي زه اپایار کوم خو لا تر اوسه پورې د ارشد خان د خولې نه څه بیان هغه نه دی راغل چې جنګ جګړه او دا کومه قیسه چې دا هغه په څه وجه باندې شوې ده د هغې په هکله چې کم د ارشد خان بیان کله هم راغی نو موږ به کوشش کوو چې تاسو سره هغه شریکه کړو او د خپله کومه رای چې دا هغه پې هم پیش کړو نو دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله امید لرم ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوئ د راسي نورو ویډیوګانو دپاره